بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو هیوادوالو، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به سنبال یاست. لکه څرنګه چې نن د جون 14مه د وینې د هدیه کولو یا ورکولو نړیواله ورځ ده. زه ډاکټر کفایت الله امانی یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او دا ځل غواړم چې د وینې په هدیه کولو او ورکولو باندې ستاسو سره خپلې خبرې او معلومات شریک کړم. موږ ټول پوهیږو چې انساني وینه یوازې په انسان کې جوړیږي، په مصنوعي شکل سره په لابراتوارونو کې او په مصنوعي شکل سره په کوم بل ځای کې تر اوسه پورې وینه نه ده جوړه شوې. یعنی د نړۍ په هر ګوټ کې چې هر انسان ته په هر وخت کې وینه ورکول کیږي، هغه د بل انسان څخه راغلی ده او د بل انسان تحفه ده. ډیری حالات شته چې پکې وینې ته اړتیا پیدا کیږي. مثلا هغه ناروغان چې د وینې د هیموګلوبین اندازه یې د 2 ګرام پر ډیسیلیټر څخه ښکته وي، خو هغه ناروغان چې د زړه ناروغۍ ولري، مثلا اسکیمیک هارت ډیزیز ولري، د زړه عدم کفایه یا هارت فیلر ولري، که د هغوی د وینې د هیموګلوبین اندازه د 10 ګرام پر ډیسیلیټر څخه هم ښکته کیږي، نو هغوی ته بلډ ترانسفیوژن یا د وینې ترانسفیوژن ترسره کیږي. همدارنګه هغه ناروغان چې هیموراجیک شاک ولري یا هیموراجیک شاک کې وي، هغه ناروغان چې حاده وینه بهیدنه ولري او کله چې د سوځیدنې له وجې ناروغ ته کمخوني پیدا کیږي، ورته د وینې ترانسفیوژن یا د وینې هدیه کول صورت نیسي. هر روغ انسان چې هیڅ ډول حادي مزمنې او ضمیموي ناروغۍ ونه لري، عمر یې د 13-15 کلنۍ ترمنځ وي، د وینې فشار او د زړه حرکات یې نورمال وي، د حرارت درجه یې نورمال وي، د وینې د هیموګلوبین اندازه یې د 12.5 ګرام پر ډیسیلیټر څخه زیاته وي او په الکول روږ دی او اخته نه وي، د وینې د ورکړې لپاره ښه ډونران یا وینه ورکوونکي دي کولی شي چې وینه هدیه او ورکړي. خو هغه خلک چې ایچ آی وي مثبت وي یا په ایډز اخته وي، په مخدره توکو معتاد او روږدی وي، هیپاټایټس سی وایرس، هیپاټایټس بی وایرس ولري، او هغه خلک چې د هیموفیلیا یا د وینې نورې ناروغۍ ولري، هیڅ وخت په دایمي ډول سره نشي کولی چې بل انسان ته وینه هدیه او ورکړي. نارینه کولی شي چې په هر کال کې 4 ځلې وینه ورکړي، یعنی هر 3 میاشتې وروسته کولی شي چې وینه ورکړي، او ښځینه کولی شي چې په هر کال کې 3 ځلې یعنی هر 4 میاشتې وروسته کولی شي چې وینه ورکړي. په یو ځل سره انسان کولی شي چې تقریبا د 450 څخه تر 500 ملي لیترو په شاوخوا کې وینه ورکړي. د وینې ورکول د وینې هدیه کول زیانونه نه لري بلکې ګټې لري. اکثریت څېړنو ښودلې ده چې هغه انسانان کوم چې وینه ورکوي نسبت هغه انسانانو ته کوم چې وینه نه ورکوي صحتونه یې نسبتا ښه دي. وینه یوه لویه تحفه ده. که چېرته د یو ډاکټر په صفت باندې ووایم، وینه د نړۍ د ټولو څخه غټه تحفه ده. د نړۍ هغه تحفه ده چې تقریبا هر روغ انسان یې کولی شي چې بل ناروغ انسان ته ورکړي. وینې ته زما هم ضرورت کیږي، ستا هم کیږي، زما د ماشومانو هم کیږي، ستا د ماشومانو هم کیږي، زما د والدینو، ستا د والدینو، د کلي، د کور، د وطن، د ټول هیواد، د ټولې نړۍ په هر ځای کې چې انسان وي امکان لري چې وینې ته یې ضرورت پیدا شي. او وینه هغه تحفه ده چې د یو انسان ژوند ژغورلی شي. زموږ او ستاسو په ګران هیواد کې د وینې ډیر ضرورت دی. وینه ورکړئ او ژوند وژغورئ. وینه هر روغ انسان ورکولی شي او د یو بل انسان ژوند ژغورلی شي. مننه.